سلام علیکم شاه خالد وطنداره ډېر مهرباني د اسماعیل راموسته شپخانه څخني دا د وزدلته پروت کور د ودان خدای پاک د جنتونو په نصیب کا مشتکم امر خدمت بیا ولای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران دوستانو دا ویډیو به تاسو لیدلې وي دا اسماعیل کاکا چې لنن څخه څه کم 4 میاشتې مخکې له خپل کور څخه ورک شوی و نو بیا د ژوند او د مرګ معلومات یې نو کورنۍ ډېره زیاته پسې خفه و یو زوی یې په ترکیه کې و بیا هغه ماته میسج وکړ وایي پلار جان مې داسې ورک شوی بیا ما د دې پلار جان په اړه باندې یوه ویډیو جوړه کړله چې هغه الحمدلله ډېرو زیاتو کسانو شیر کړې وه او الحمدلله دا غږ تر یو چا پورې ورسېدو دغه اول سر کې چې تاسو ته کوم سپین تصویر ښکاري دا لیکنه چې ورسره سوې ده نو دا بیا یو نفر ماته ولېږله ما ویډیو تر هغه نفره پورې رسېدلې وله د تاسو په مرسته چې تاسو دا ویډیو تر ډېرو زیاتو کسانو پورې رسولې وه نو بیا هغه نفر دا پوسټ ماته راولېږه وایي ورور جانې د تا یوه ویډیو ما لیدلې وه چې په دې مشر پورې دې جوړه کړې وه چې نادرکه سوی ده ورور جانه دا یې ادرس ته او فلاني ځای کې ده نو زه ما چې کله دا پوسټ ولیدو ډېر زیات خوشحاله شوم هغه وخت مې سکرین شاټ راواخیستو او هغه کوم زوی چې په ترکیه کې ده هغه ته مې میسج وکړم ورور جانه د پلار د کوم معلومات اوس وایي نه ورور جانه تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه ده سوی ډېر زیات پسې خفه یوه بله ویډیو پسې جوړه کړه ما هغه وخت بس زیره پې وکړ چې زیره پې وکړ ملګرو یقین وکړئ چې ساه پکې ورکه شوه د ډېرې خوشحالۍ نور زړل نو هغه وخت بیا کورنۍ ته ټلیفون کړی و کورنۍ او د زوی دومره زیاتې دعاګانې موږ او تاسو ټولو دوستانو ته کړي دي بس الله تعالی جل جلاله دې هغه دعاګانې موږ او تاسو ټولو دوستانو ته قبول کړي چې هر چا په دې ویډیو کې مرسته کړې وي نو ملګرو د پیغام مطلب مې دا و چې هر وخت په داسې یو پیغام کې په داسې پوسټ کې له هر چا سره مرسته کوئ دا غږ در یو چا پورې رسیږي ګورې دا کورنۍ دومره زیاته خفه وه چې له څه کم 4 میاشتو راهیسې د ژوند او مرګ معلومات یې نه وو خو الحمدلله چې خپل پلار جان خپل کورنۍ مشر پیدا کو او الحمدلله ژوندی ده خو ملګرو دعاګانې ورته کوئ چې فلحال ډېر زیات مریض ده او ملګرو زه خوشحاله په دې باندې یم چې بس الله تعالی جل جلاله پیدا کړ او تر اوسه پورې ژوندی ده او خپل کور ته هم ورسېدو او د کورنۍ ټولو غړو هم ولیدو او هغه زوی چې په ترکیه کې مسافر ده هغه اوس له حده زیات خوشحاله ده الحمدلله هغه به ماته ویل وایي زه په ځان باندې نه پوهېږم یو خوا مسافر یم بل خوا پلار جان وایي نادرکه سوی ده نو ملګرو ډېر د خوشحالۍ ځای ده الله تعالی جل جلاله دې مشر ته روغ صحت ورکړي خدای تعالی دې عاجله شفا ورکړي او هغه ملګرو چې په دې ویډیو پیغام کې مرسته راسره کړې وه خدای تعالی دې تاسو ته هم اجرونه درکړي الله تعالی مو ونازوي دین په دنیا باندې وعلیکم شاه خالد وطني هغه څنګه یې ښه یې جوړ یې په خیر یې ملګري دې ښه دی بس تا نه ډېره مننه کوم چې زموږ پلار چې ورک شوی و انشاءالله اوس پیدا سو خپل کور کې دی او مونږ د کور د طرفه ما مور ورونه خورګانې ټول تاسو ته داسې د زړه د کومې دعاګانې کوي او هغه دوستانو نه ډېره مننه کوم چې زموږ سره په پیدا کولو کې کوشش وکړئ او ټولو افغانانو او لر بر ټول پښتنو څخه مې ډېره زیاته مننه کوم چې دا ویډیو پیغام مې تر یو چا پورې ورسو او زما پلار شکر اوس پیدا سو او اوس خپل په کور کې دی ډېره زیاته مننه کوم د ټولو افغانانو نه چې موږ سره یې مرسته وکړه او خاص کر د شاه خالد لالا نه بس خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چې هر چېرته الله دې خوشحاله لره